ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم بهادر علي. تاسو ګورئ ټچ بهادر. په دې ویډیو کې به نن تاسو ته یو داسې یونیک طریقه ښیم چې تاسو خپله ویډیو یوټیوب ته څنګه خیچولی شئ، یعنی د کروم براوزر په ذریعه باندې. کروم براوزر به تاسو ته دا پیدوي چې په هغه کې تاسو خپل د ویډیو پراپر سیټینګ کولی شئ. نو دا سیټینګ به تاسو څنګه کوئ؟ تاسو راځئ زما سره سکرین ته. په سکرین کې به زه تاسو ته نن د کروم براوزر کې ویډیو اپلوډینګ ښیم. د ټولو مخکې به موږ په کروم براوزر باندې کلیک کوو. نو زموږ مخامخ به داسې انټرفیس راشي. بره به موږ سرچ کوو یوټیوب کریټر سټوډیو او یا به ډایرکټ یوټیوب سټوډیو سرچ کوو. نو مخامخ به زموږ خواته دغسې انټرفیس راشي. تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. نو دقه چې راشي په دقه باندې به تاسو کلیک کوئ. نو ډایرکټ ستاسو ویډیو به په کروم براوزر کې به وایټ سټوډیو کې داسې اوپن شي، او که نه اوپن شوي نو تاسو ته به وایي ریټرن سټوډیو. تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ. په هغې کې چې ستاسو کوم ویډیو چینل دی په هغه چینل به تاسو آی ډي لاګین کوئ. د هغې په ذریعه به اوس ویډیو اپلوډ یعنی چې بله آی ډي ده چې په کومې ته ویډیو نه خیچئ هغه ویډیو به له دې ځای نه لرې کوئ. دې په دې ګوټ کې به تا ته دغه آپشن ښکاري. زه تاسو ته اوس رازوم کوم او ښیمه. دغه کریټ آپشن هم دی او لاندې د تیر د نشان هم دی. په دې دواړو کې چې تاسو هر یو ووایئ. اوس له پاسه اپلوډ ا ویډیو بیا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. په دې کې تاسو سلیکټ ووایئ یا د تیر د نشان. نو بیا به تاسو دا یو فولډر ته بوځي چې کوم فولډر کې ستاسو ویډیو ده. په دقه کې به تاسو خپل ویډیو وګورئ او چې هغه په انشوټ کې ده یا په کین ماسټر کې ده. هغې نه بعد به هغه ویډیو تاسو په ویډیو چې کله کلیک کوئ نو دې کې ته به اپلوډینګ په خپله شروع شي. اوس په دلته موږ خپل ویډیو له ټایټل ورکوو. اوس لږ ساعت بعد تا ګوره هغه ویډیو زموږ اپلوډ شوه. دا له پاسه زموږ سره ټایټل راغی، یعنی ستاسو سره چې کوم د ویډیو د څه باره کې هغه ټایټل به تاسو دلته ولیکئ. او لاندې کو خیال وکئ زما سره دا ټول ډسکرپشن د اول نه لیکلی شوی دی. دا ما خپل چینل جوړولو کواله کې تاسو ته ټوله طریقه ښووله چې تاسو دلته کې څنګه ډسکرپشن خپل لیکلی شئ. دا چې بیا تاسو کومه ویډیو هم دې ځای نه خیجوئ تاسو ته به دا بار بار لیکل نه راځي. صرف خپل دا ټایټل به تاسو بار بار لیکئ. ولې چې تاسو به هر یو مووي جدا جدا کټګري والی وي. څه به د څه باره کې او څه به د څه باره کې. نو صرف ټایټل به ستاسو بدلیږي. لاندې ډسکرپشن به ستاسو خپل موجود وي او له دې نه لاندې د ټیکس آپشن دی هغه به هم ستاسو خپل موجود وي. یعنی په دې کروم کې وایټ سټوډیو کې تاسو ته دغه فایده ده چې تاسو به ټیکس او ټایټل بار بار نه لیکئ. که چېرې تاسو بدلول غواړئ نو تاسو دا پوره ډسکرپشن بیا بدلولی هم شئ. خپل د مرضۍ بل ډسکرپشن هم جوړولی شئ. اوس په دې ویډیو باندې موږ تمنیل لګوو او لاندې چې کوم ټیکس کو موږ لګوو هغه به لګوو. د ټولو مخکې به اوس موږ په دې ویډیو باندې یو ښایسته غونته تمنیل ولګوو. یعنی تمنیل دا پیدا ده چې کله تاسو ویډیو چاته مخامخ شي یوټیوب یې ولیږي نو هغه مین مسله چې کومه وي هغه ستا تمنیل وي. ستا تمنیل څومره اټریکټیو تمنیل دی. اوس به موږ په پکسل لیب کې ځان له یو تمنیل جوړو او تمنیل کوشش کوئ چې څومره ښایسته وي، یعنی ښایسته تصویر وي. اکثر چې تا کومه مووي ډاونلوډ کړئ نو ته هم د هغه مووي تمنیل هم ځان له استعمالولی شي. دلته پکسل لیب کې موږ د یوټیوب تمنیل سایز به دغه کوو. یعنی د یوټیوب چې کوم سایز دی تمنیل هغه په دې ځای کې به تاسو ته آپشن یې وښیي. په دغه کې به تاسو د یوټیوب تمنیل سایز زما چې دا کوم دی دا تمنیل سایز د اول نه دی. اوس به زه هغه تصویر راواخلم چې کوم زه خپل په ویډیو باندې لګوم. نو زه به اوس دې ځای نه هغه تصویر خوښ کړم او هغه به زما پکسل لیب ته راشي. بیا به د پکسل لیب کې به موږ د دې کروپینګ کوو، یعنی دا تصویر چې کوم دی دا به وړوکی کوو. په دې کې چې کله تصویر تاسو کلیک کړئ تاسو ته به کروپینګ نشان په خپله راشي. او دا تصویر دی د دې ګوټ نه به ونیسئ او د سره پورې به راښکئ. او بیا چې په دې له پاسه تاسو کومه لیکایي کول غواړئ هغه لیکایي پرې وکړئ. یعنی دې ویډیو له چې څه نوم ورکوئ چې زموږ د ویډیو د دې باره کې دی نو هغه نوم په دې تصویر باندې تاسو له پاسه ولیکئ. د لیکلو دپاره د ایډیټ په دې پنسل به کلیک کړئ. بیا به هغه نوم ولیکئ چې کوم تاسو دلته کې لیکل غواړئ، یعنی خپل په ویډیو باندې ایډ کول غواړئ. هغه نوم چې تاسو کله ولیکو چې تاسو د مووي له څه نوم ورکوئ نو هغه نوم به ستاسو په دې ویډیو له پاسه راشي. بیا د دې تاسو کلر به چینج کوئ او سایز به وله غټوئ. تاسو یو ورځ پریکټیس په دې پکسل لیب کې وکړئ ځان له پې تصویرو جوړولو کوشش. نو امید دی چې په 1 غنټه 2 غنټو کې به تاسو ښایسته نه ښایسته تصویر جوړوئ. ولې په دې کې ټولې آپشن یې ورکړي د کلر باره کې، د سایز باره کې او د پرومپټ باره کې. یعنی پرومپټ دغه ای بي دې ته وایي پرومپټونه. دا ما سره لاندې پرومپټ دی. په دې باندې زموږ د دې ویډیو چې کوم
تمنیل دی تصویر دی په دې باندې د لیکای ډیره زیاته ښایسته شي د هغې د وجې چې کم کتونکي وي هغه په خپله مجبوره شي په دې ویډیو باندې کلیک کولو یعنی ستا تمنیل د ټولو نه داسې پکار دی چې یو سړی مجبوره شي چې په هغې باندې کلیک کړي چې ستا په ویډیو باندې یو سړی کلیک کوي نو یوټیوب ستا ویډیو 10 کسانو ته مخکې ولېږي چې په هغه 10 کې په 15 کسانو هم کلیک کړل نو یوټیوب ستا ویډیو اتوماتیک 50 کسانو ته لیږي یعنی د یو کلیک سره یوټیوب ستا ویډیو 10 کسو ته لیږي او په بله ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپله ویډیو په خپله ګورئ یو 15 شپږ یا 10 آیډیانو نه نو یوټیوب به د هغې د وجې ستا ویډیو ډېره زر وایرل کوي د هغې مین ریزن دا چې کله ته په خپل ویډیو باندې کلیک کوي او هغه وګورئ نو یوټیوب یې 10 کسو ته نور ولېږي چې یاره دا ویډیو ښه ده او خلک یې ګوري چې په هغه 10 کې په 10 که 10 کلیک کړل نو ستا ویډیو ډایرکټ یوټیوب 100 ته لیږي یعنی یو کلیک پسې 10 امپریشن دی یعنی 10 کسو ته یوټیوب دا ویډیو په خپله لیږي دې څه نه زموږ تمنیل چې کوم دی هغه سیټ شو زموږ ټایټل ډسکرپشن دا موږ اول نه جوړ کړلی اوس به موږ خپل تصویر لګو یعنی څلپ نه چې موږ کوم تصویر کریټ کو یعنی تاسو په یو ویډیو باندې 3 تصویران هم لګولی شئ چې څومره ښایسته تصویران وي تاسو په دې ځای کې د یو ویډیو باندې 3 تصویران لګولی شئ بیا یوټیوب به د قدرې وړ تصویران خلکو ته لیږي نو د هغې دا مطلب دی چې په کم تصویر باندې خلکو کلیک زیات وکړو نو یوټیوب به په آخره کې هغه تصویر ستا په ویډیو باندې پرېږدي یعنی چې دا خلک ډېر زیات خوښوي په دې کې لاندې دا پوره آپشن دی ګوره دلته کې زما د ویډیو چې کومه کټګري ده دا فلم اینډ انیمیشن دی زما مووي ایکسپلینیشن دی نو دې د وجې ما د دې کټګري ده فلم اینډ انیمیشن او لپاسه ما لیکلی چې الاو ویډیو اینډ آډیو ریمیکسینګ یعنی زما ویډیو تاسو ځان دپاره استعمالولی شئ ویډیو او آډیو نو د دې ماته دا فایده ده چې یوټیوب زما ویډیو ډېر زیاته خلکو ته لیږي د هغې مین ریزن دا دی چې خلک زما ویډیو څومره ډاونلوډ کوي نو یوټیوب ته پته لګي چې د ویډیو کې دم دی او ښایسته ده د دې د وجې دا ویډیو خلک ډېره زیاته ګوري او بل ستا د ویډیو چې کوم لینګویج دی یعنی ته په پښتو کې کوې نو د ویډیو لینګویج چې کوم دی هغه پښتو پکار دی چې یوټیوب یې پښتنو ته لیږي په دې طریقې سره خپل د کروم وایټ سټوډیو نه تاسو ویډیو اپلوډ کوئ او ټیګ ټایټل په دې کې تاسو د اول نه به لیکلی وي یعنی کم ټایم کې چې تاسو چینل جوړوئ که چېرې تاسو ته د دې باره کې علم نه وي نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما هغه لینک ورکړلی چې تاسو چینل څنګه کریټ کولی شئ او خپل ویډیو ټایټل ډسکرپشن او د ویډیو چې کوم لینګویج دی هغه څنګه تاسو اډ کولی شئ دې نه لاندې اوس موږ سره آپشن راغی یعنی زما ویډیو چې ده هغه کمپلیټ وخته اوس صرف په دې کې چیکینګ پاتې دی یعنی چیکینګ د دې دپاره چې په دې کې څه کاپی رایټ څه دغه خو پکې نشته د هغې نه بعد به ما سره داسې انټرفیس راشي چې ستا ویډیو بالکل کلیر ده یعنی په دې باندې هیڅ هم نشتی ما سره دا د مونټایزیشن آپشن ښیولی چې زما چینل چې دی دا مونټایز شوی دی د هغې د وجې ما سره داسې آپشن راځي تاسو ته به دا آپشن نه راځي هله به تاسو ته دا آپشن راځي چې کله انشاءالله ستاسو چینل مونټایز شي نو بیا به د دې په باره کې تاسو مخې ته نوره جانکاري درکړم چې تاسو څنګه چینل مونټایز کولی شئ او د دې ځای نه بعد زموږ دا پوره چیکینګ میکینګ چې وشي نو د هغې نه مخکې به تاسو دلته کې آپشن وښایي چې یعنې ته ویډیو پبلیک کوې او که نه پبلیک کوې نو ته د دې ځای نه مخکې په خپل ویډیو چې کوم دی چې کوم په ټیم باندې خیږئ هغه ټیم ولم ورکولی شي او یا ډایرکټ د دغه ځای نه پبلیک کولی شي اوس دا آپشن دی پبلیک دې د وجې چې په دې پبلیک زه کلیک کم نو زما ویډیو به خلکو ته یوټیوب ولیږي یعنی چې بهادر علي یو ویډیو خپل چینل ته اپلوډ کړه او ګرانو کتونکو که تاسې جانکاري والا ویډیوګانې ستاسو نور هم کتلو ته شوقینان یئ نو دا ویډیو لایک دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د دې نه بعد به زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپله ویډیو څنګه پروموټ کولی شئ د یوټیوب په ذریعه چې یعنی یوټیوب ستاسو چینل د هفته کې یا په میاشت کې دننه وایرل کلی وي د هغې به تا ته دا فایده وي د پروموشن چې ستا چینل باندې چې کوم ځای کې 6 میاشتې لګي هلته به یوټیوب ستا چینل په یو میاشت کې دننه مونټایزیشن ته جوړ کړی وي